السلام علیکم. زه انجینر محمد آغا مبارز یم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن به کېکاږئ. ګرانو قدرمنو لیدونکو، نن ورځ موږ په دې ویډیو کې د کوسین د قانون د ثبوت په هکله خبرې کوو او په دې ویډیو کې به تاسو زده کړئ چې څنګه کولی شئ په یو اختیاري مثلث کې د کوسین قانون ثبوت کړئ. مخکې له دې چې د کوسین قانون ثبوت کړو، د کوسین د قانون د ثبوت څو مهمې رابطې لیکو او بیا له دغو مهمو رابطو څخه یوه رابطه په دې ویډیو کې ثبوتوو. د کوسین قانون په یو کیفي اختیاري مثلث کې ثبوتوو. دا د اے بی سی یو مثلث دی چې د اے بی سی درې زاویه او همدارنګه درې زولې لري. موږ د ثبوت د شروع څخه مخکې د دې مثلث هره زوله د هغې د مقابل راس په نوم باندې نوموو. معنا ده دا د اے زاویه ده، مقابل زولې ته د اے زوله وایو. همدارنګه دا د بي زاویه ده، مقابله زوله په کوچني بي باندې نوموو. همدارنګه دا د سی زاویه ده، مقابله زوله په سی باندې نوموو. د کوسین قانون عبارت دی له اے مربع مساوي کېږي بي مربع جمع سی مربع منفي 2 بي سی ضربې کوسین د اے زاویه. همدارنګه دا د کوسین قانون دی د اے زولې لپاره. که غواړو د بي زولې لپاره د کوسین قانون ولیکو نو وبه لیکم چې بي مربع مساوي کېږي اے مربع جمع سی مربع منفي 2 اے سی ضربې کوسین د بي زاویه. همدارنګه که وغواړو د سی زولې لپاره د کوسین قانون ولیکو نو کو سی مربع مساوي کېږي اے مربع جمع بي مربع منفي 2 اے بي کوسین د سی زاویه. د زولو لپاره دا ډېرې مهمې او اساسي رابطې د یو مثلث لپاره دي. موږ راځو په دې مثلث د کوسین قانون یوازې د دغې اولنۍ رابطې لپاره ثبوتوو. مخکې له دې چې دا رابطه ثبوت کړو، په دې مثلث کې د بي د راس څخه د اے سی په زوله یا د بي په زوله باندې یو عمود خط رسموو. له دې نقطې څخه یا د بي د راس څخه په مقابله زوله باندې یو عمود رسموو. کله مې چې عمود رسم که دلته یو قایمه زاویه جوړئ، دغې د تقاطع ټکي ته اچ وایم. اوس دلته یو مفهوم چې باید په نظر کې ونیسئ، هغه دا دی که دا ټوله زوله بي شي او موږ د دې نه دا د اے بي اے اچ برخه د اے نه تر اچه پورې دا برخه په اکس باندې ونوموو. ستاسو په نظر د اچ سی زوله به څومره وي؟ د دې لپاره یو ساده مثال. یو سړی وایي زما په یو جیب کې 10 روپۍ دي. که چېرته د دې پیسو څخه 2 روپۍ هغه مصرف کړي، پاتې روپۍ به یې څومره وي؟ حتما به تاسو وایي چې 8 روپۍ. خو دا 8 موږ کولی شو داسې ووایو چې 10 منفي 2. اوس که دا ټوله زوله موږ سره بي وي، دغه برخه که ته موږ واخیسته دا موږ سره ده اکس، دا پاتې برخه به موږ سره څه دا به موږ سره حتما وي بي منفي اکس. معنا دا دغه برخه ده. یعنې که ټوله زوله بي شي دا برخه وي د دې زولې اکس وي نو دا پاتې برخه بي منفي اکس ده. همدارنګه د بي نه په مقابله زولم چې کومه ارتفاع کوم عمود رسم که دته اچ وایو. چې کله دا عملیه ترسره شوي، موږ دلته د دوو مثلثونو سره مخامخ کیږو. اولنی مثلث د اے بي اچ مثلث دی. اے بي
اچ مثلث. د دې مثلث نه استفاده کوو او په دې مثلث کې د فیثاغورس قضیه په کار وړو. فیثاغورس وایي په قایم الزاویه مثلث کې د قایم ضلع د مربعاتو مجموعه مساوي ده د وتر له مربع سره. په دې ای بی ایچ قایم الزاویه مثلث کې دا هم یو قایم ضلع ده او دا هم یو قایم ضلع ده. نو پس داسې به ولیکم په دې مثلث کې چې بی ایچ ضلع مربع جمع د ای ایچ یا ایچ ای ضلع مربع ای ایچ ضلع مربع مساوي ده د وتر له مربع سره. وتر هغه ضلع ده چې د قایمې زاویې په مقابل کې پرته وي، نو دا د ای بی مربع ای بی ضلع مربع. اوس راځم د دوی قیمتونه که چېرته موجود وي دا پکې وضع کوم. بی ایچ مربع پسې لیکم ایچ مربع جمع ای ایچ مربع ای ایچ برخه دته موږ ایکس ویلی د دې پسې لیکم ایکس مربع مساوي د ای بی ضلع مربع ای بی په ځای باندې لیکم سی مربع. دا د فیثاغورس قضیه ده. د دې ځای نه زه غواړم د ایچ مربع قیمت پیدا کړم، نو ډېر اسانه ایچ مربع مساوي کیږي سی مربع منفي ایکس مربع. دته وایم اوله رابطه. اوس راځم موږ دویم مثلث هم لرو. دویم مثلث موږ سره د بی ایچ سی مثلث دی. نو بی ایچ سی مثلث په دې مثلث کې هم د فیثاغورس د قضیې څخه کار اخلو. فیثاغورس وایي که دا زاویه 90 درجې وي دا زاویه هم 90 درجې ده. دا یو قایم الزاویه مثلث دی. فیثاغورس وایي د قایم ضلع د مربعاتو مجموعه مساوي ده د وتر له مربع سره. دا هم یو قایم ضلع ده، دا هم یو قایم ضلع ده. د دې مربع جمع د دې مربع مساوي کیږي د مربع سره. یعنی داسې به ولیکم چې بی ایچ مربع جمع دا ضلع ایچ سی مربع د ایچ سی ضلع مربع مساوي د وتر له مربع سره بی سی مربع ضلع مربع. اوس راځو د دې قیمتونه وضع کوو. بی ایچ مربع له موږ ویلی دی ایچ ولیکم چې ایچ مربع جمع ایچ سی د ایچ سی قیمت دی بی منفي ایکس. د دې په ځای به ولیکم بی منفي ایکس کل مربع مساوي بی سی مربع د بی سی په ځای لیکم ای مربع. راځم دا رابطه لږه ساده کوم. ایچ مربع به خپله ولیکو جمع بی منفي ایکس کل مربع دا د ای منفي بی کل مربع مطابقت دی. انکشاف ورته ورکو بی مربع منفي 2 بی ایکس جمع بی مربع یعنی ایکس مربع مساوي ای مربع. دا رابطه زه داسې هم لیکلی شم ګرانو لیدونکو چې ای مربع مساوي کیږي ایچ مربع جمع بی مربع منفي 2 بی ایکس جمع ایکس مربع. دې رابطې ته وایم دویمه رابطه. ښه دا رابطه هم په لاس راوړله. اوس راځم پخوا موږ په اوله رابطه کې د ایچ مربع قیمت پیدا کړی و. دا د ایچ مربع قیمت راخلم په دویمه رابطه کې د ایچ په ځای وضع کوم. نو داسې به ولیکم چې ای مربع مساوي کیږي د ایچ مربع په ځای باندې خپل قیمت لیکم. دا قیمت سی مربع منفي ایکس مربع جمع بی مربع منفي 2 بی ایکس جمع ایکس مربع. نو دې ځای نه به ولیکم چې ای مربع مساوي کیږي دغه ایکس مربع د دې ایکس مربع سره صفر کیږي. نو موږ سره به پاتې شي سی مربع جمع بی مربع منفي 2 بی ایکس. اوس که دې رابطې ته موږ وګورو دا رابطه تقریبا دې اساسي رابطې ته ډیره نږدې ده، خو یوازې یو فرق لري. هغه دا چې په دې کې دلته ایکس موجود دی او دلته
سی کوسین ا نشته. نو دې لپاره چې دا په لاس راوړم راځم یو ډیر اسانه کار ته. هغه څه دی؟ راځم بې د ABH قایم الزاویه مثلث نه استفاده کوم. د ABH مثلث دی د ABH دغه مثلث دا یو قایم الزاویه مثلث دی. په دې مثلث کې د A زاویه کوسین اخلم. نو ولیکم چې کوسین د A زاویه مساوي دی. کوسین د A زاویه مساوي دی مجاور ضلع پر وتر. د دې زاویه مجاور ضلع دا ده. ګوره دا مجاور ده خو دا وتر دی. نو پس مجاور ضلع موږ سره دا AH ضلع تقسیم پر وتر موږ سره دی AB. دا که لږ ساده کم داسې به مو لیکم چې کوسین د A زاویه مساوي کیږي AH ته موږ ویلی دی X تقسیم پر AB ته موږ ویلی دی C. په دغه رابطه کې د X قیمت چې پیدا کومه نو دا یو مخرج لري. یو په X کې X مساوي C ضربې کوسین د A زاویه. دې ته وایم دریمه رابطه. دا د X قیمت چې دی دا راخلمه او په دغه ځای کې د X په ځای وضع کوم. نو به لیکمه چې A مربع مساوي کیږي دا B د C نه لږ مشر دی. دا به مخکې ولیکو B مربع جمع C مربع منفي 2B. X په ځای باندې بدلته ولیکمه C کوسین A زاویه. دې رابطه که موږ وګورو نو پس موږ ته ثابته شوه چې A مربع مساوي کیږي B مربع جمع C مربع منفي 2BC ضربې کوسین د A زاویه. دا هم و د کوسین د قانون ثبوت چې موږ د A ضلع لپاره ترسره کړو. ګرانو لیدونکو که چېرته غواړئ تاسو د B ضلع لپاره یا د C ضلع لپاره دا د کوسین قانون ثبوت کوي نو تاسو د دغې راس نه په مقابله ضلع باندې عمود یا هم د A د راس نه په مقابله ضلع باندې عمود رسم کوي نو پس تاسو ته به د B ضلع لپاره او د C ضلع لپاره د کوسین قانون ثبوت شي. ګرانو لیدونکو یوه خبره دا هم په یاد ولرئ که چېرته یو مثلث تاسو د کوسین د قانون په مرسته حلوئ که چېرته یې ضلع پیدا کوئ نو د دغه رابطو څخه کار اخلئ. اوس که چېرته په کوسین په قانون کې موږ یوه زاویه پیدا کوو نو موږ د دې لپاره د کوسین لپاره هم خپلې درې رابطې لرو چې هره زاویه ته څنګه کولی شي د کوسین په قانون کې پیدا کړي. که چېرته غوښتل شوي وي چې د A زاویه پیدا کړه نو کوسین د A د زاویه مساوي دی B مربع جمع C مربع منفي A مربع پر 2BC. که چېرته د B زاویه غوښتل شوي وي نو کوسین د B زاویه مساوي دی A مربع جمع C مربع منفي B مربع پر 2AC. که چېرته د C زاویه غوښتل شوي وي نو کوسین د C زاویه مساوي دی A مربع جمع B مربع منفي C مربع پر 2AB. ګرانو لیدونکو شاید د دغو رابطو یادول په میخانیکي ډول ډېر سخت کار وي خو د دوی د یادولو ډېره اسانه طریقه څه ده. که چېرته ضلع ورکه وي نو A مربع د A ضلع مربع مساوي کیږي دوه نورې ضلع مربعاتو مجموعه د دوه نورو ضلعو د مربعاتو مجموعه منفي دوچنده د دې دواړو ضلعو ضربې کوسین د A ضلع په مقابل کې چې کومه زاویه پرته ده. اسان C مربع پیدا کوم دوه نورې ضلع مربع A مربع جمع B مربع منفي دوچنده د دې دواړو 2AB ضربې کوسین د هغه زاویه چې د دې ضلع په مقابل کې پرته وي. همدارنګه که د کوسین د زاویو لپاره کوئ نو کوسین د A زاویه مساوي ده دوه نورې ضلع منفي د دې زاویې په مقابل کې چې کومه ضلع پرته ده تقسیم پر دوچنده د دې دواړو. کوسین د B زاویې لپاره د دوو نورو ضلعو مربع منفي د دې زاویې په مقابل کې چې کومه ضلع پرته ده تقسیم پر دوچنده د دې دواړو.
هیله ده چې تر دې ځایه به د کوسیانو د قانون پوه شوي انشاءالله په راتلونکي برخه کې به موږ د کوسیان د قانون په مرسته باندې د مثلثونو په حل کې څو مثالونه حل کړو. تر بیا